پاکستان ته دوه بد خبرونه. د ډالرو زیرمه یې له 3 میلیارډو څخه هم ټیټه شوه. بلخوا پر پاکستاني پوځ برید شوی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د اسعارو زیرمه 3 میلیارډ ډالرو ته ټیټه شوې. په پاکستان کې د مالي کړکېچ په سختېدو سره دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمه د لومړي ځل لپاره 3 میلیارډ ډالرو ته ټیټه شوې ده. ایکسپریس ټریبیون پرون راپور ورکړی چې د پاکستان اسعاري زیرمه په وروستیو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. د پاکستان دولتي بانک په خپل وروستي 19 راپور کې اعلان کړی چې د دغه هیواد د اسعارو زیرمه د بهرنیو پورونو ورکړې له امله 2.92 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې ده. دغه مقدار پیسې د پاکستان د 2 اونیو واردات تضمینوي. بلخوا بلوچستان کې چاودنې 2 لوړ پوړي پوځیان وژلې. د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوهلو سیمه کې په بمي چاودنو کې د پوځ 2 افسران او یو ځایي کس وژل شوی او 3 عسکر ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په کوهلو سیمه کې نن د جمعې په ورځ 2 جلا چاودنې شوي دي. د چارواکو په وینا په لومړۍ چاودنه کې د پوځ د ګزمې موټر په نښه شوی چې پکې یو میجر او یو کیپټن وژل شوي او 3 نور عسکر ټپي شوي دي. د وژل شوو شناخت د میجر جواد او کیپټن صغیر په نامه شوی دی. چارواکي د نوم نه ښولو په شرط VOA ډیوا ته وویل چې د وژل شوو جسدونه او ټپیان یې اول د کوهلو ځایي روغتون ته وړي او وروسته یې د پوځي هلیکاپټر له لارې کوټې ته لیږدولي دي. د یادې پیښې ذمهواري د دې خبر خپرېدو پورې چا نه ده منلې، خو مخکې تر دې د ورته بریدونو مسؤلیت بلوڅ ازادي غوښتونکو منلی و. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.